فرعون خوی انا ربکم الاعلی وی راوی غواره چه حاضر اکڑا بیت زمان علاوه بل خدای بل رب مانے بیا بیداری سو بی بالکل مانا زستا عربیم ڈوڑے خوددر کن جامع خوددر کن بی تالا سو ڈوڑے رکھتے ستا پلار چا پیدا کردی دا کائنات چا پیدا کردی الوی رب دی او دا موسیٰ جادو زمون جنکو کے مسر بی سرمن دی و باسم پریدم دینا ودنم دی اگر جنہیں سملو لگا ایمان دیتا ہے ایمان با مضبوط ساتھ ہے سمیلو لوی پریدم دینا یا توبہ با سما طرب وائے تا طرب نوے بی سرمن دی و باسم میں جسد خواخی انما تقضی فقد ما انتقا سب فیصلہ چکے کوا انما تقضی حاضر الحیات الدنیا لاخر الدنیا رجل فیصلی دی وقتریخ جن بوٹتے تیر بشی تکلیف دی تیر بشی اللہ کو بخار پنش رونو سمیلو لاغ جنہ فرعون او پلاسونو قوی لمیخون تقوال او دادی او معشوق بچیو اغیر آواز او بربند اپنے جامع کمیز پر تو گیرہ غریب نام دستا او معشوق بچی او لرا وقتی دو دن کے دے والا پسینہ کینو چی دا دے مور را پیدے خواہ او بس بچی سخر باید دا ما پا مور سکے دے دا مور دا خمیبینو سیلاب روان دے دا مور پلاسونو قوم میخون تقوالی شوی دی بچی دا خو پتن لگی اگا پاگی حال کے دا اگا مور پے خوری او چاغیر آوارشتوی پری سینہ دا لگا بچے لالو ما ترب وے کنوے پریدے کنا پریدے بتا ترب نوے رب من اللہ إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقام رب اللہ پدے بٹھنگے ویش آغا بچے دا مور سینہ خورمی او دا مور دا سینے دا پاسے پچالکے خود او دا بنے سمورا گران کار ایمان اترین خواہ کورتا جلال فرعون خلیتوی بی بی آسیتا وی سنگا مکلا کہ زمان خدای سوک نمج دا چل موصر کن بی بی ورطوی ظالم دیر وی ظلم دیو دو نفس دی بیسایت دو مظلومان دی ملکنا دی بچی سو گناہ کرے وچے ورد دی پسینہ دا پاسا لائتا اللہ بلا سردوری ظالمہ وی تنبل خدای مانے ویو اوہو دا موسیٰ علیہ السلام جادو خدا ما پخبت چلے دنے سمشا گئیتانم سرمن و باسم ویچی سر اخوخی کوا بل خدایشتا زمانا خلق و سرم بزیرانو سر مشورہ اکلا نما کوت دا مسئلہ پیخ شیو ویسی اپلا دی صبر کرا بی بی خشتم و دا دو سرمین لگی صبر کا او دا املکا یعنی بلور دا جوڑی کی بغاوت نور دیاتی گی اگر آسیہ بی بی دا فرعون خدا چه ویختنو لیده دا فرعون خدا چه جامنه ولیده پولیس پتے مخی رستو منڈے وائے غلامان پتے پسونو ضربونو مخیز غلیدل او محل کی باغون دی اونی دی او بوٹی دی او خدمتگاران دی چا پستر بود آغی ویختنو لیده خلقو بسرون اختتا کردیو او چه کل فرعون تا بغوصا شو وی دا کمسو نیونی سے نو دا کمسو ویختونا او مقن او کران راف کو دا بادشاہ دربار کے راوستا وی سرمن دی او باسم توبہ او باسم آتا رب گوئیتا تا رب نوے رب زمان اللہ دی ربی اللہ چیزیں پیدا کری موتین پیدا کری او کائناتی پیدا کری وی خلاصیو کے دابا وجنو خودے محل تا ولا مخ کے جدے محل تا گول جدارا نپاتی کی گی چه خار مانو کی پیدا محل دا نپاتی دا غلامان ویندے دا باغونا دا چمنونا او دا دنیا معاش ارت دا نپاتی دی محل تا ولا مخ کے پلاتونا کو ولا میخونا تاکوا ہے اگا سوئی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ اللہ دا کور رہنا پاتے دی مالک و جنت کی کور ونجنی من فرعون و عملی اللہ دا فرعون و دا اگر عمل نمی اسات دا نوی دی دا مرک نمی اسات حفاظت میں ہوتا
جون را نه د عمل نه مړه خیم خو چې دا عملونه کوم ونجني من القوم الظالمین دې ظالمانو نه خدایه ما خلاصه کا مرګ خلق دې نه مې خلاصه کا نو په ژوند دې کې سرمنو وسته لکه د څاروي چې بنده سرمنو باسي او په غوښه باندې ورته مرچکي واچو هغه لکه د کپ لقیده او ساتي وتله د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وایي چې کله معراج ته تلم د شام علاقې سره تېرېدم نو ډېره ښایسته خوشبویي را باندې ولګېده لکه د مشکو د عنبر د جبریل علیه السلام نه مې تپوس وکړه دا ښایسته خوشبویي په مو لګېده دا نه څه ده ډېره اعلی ده وایي دا د فرعون د هغه ګومند والا وین دي د قبر خوشبویي ده چې پته ولګېده او هغه بیبي آسیه په ټولو ښځو کې حضور پاک یو څو ښځې غوره کړي دي دا غوره دي یو پکې بیبي آسیه ده او د قیامت کې به په جنت کې د رسول الله مبارک په نکاح کې دا څومره لویه خبره د پیغمبر علیه السلام ګوته به په جنت کې نیولې نو د ایمان باندې استقامت ورونه غوره دا عقیده مونږ ته قرآن د قرآن برکت دی دا ښکلې عقیده چې د چا ایمان نی که د دنیا نیک اعمال یې وي دوزخ یې همیشه دپاره دی همیشه جهنم او چې ایمان پکې وي نو که ګناهګار خو بیا دوزخ ته به ځي خو آخر کې به د دوزخ نه وځي او که ګناهګار نه وي نو به جنت ته ځي دا ښایسته ښکلې عقیده ده د چا برکت دی جواب راکړې دې الله د قرآن الله په دې قرآن کې د حضور پاک په ژبه دا قرآن مونږ ته الله را رسولې په دې به ځان کلک او ټینګ وساتو دا د قرآن شریف برکات او زمونږ د ښکلی عمل چې مونځ کوو دا د قرآن شریف برکت دا مونږ کې د خور او د لور په منځ کې فرق کوو د ښځې منځ کې خور سره نکاح منه لور سره نکاح منه او مور سره نکاح منه او ښځې سره نکاح پردی جنۍ سره جایز دا د چا برکت دی د قرآن شریف دا د قرآن برکت دی دا حلال او حرام دا پردی مال دی دا در باندې حرام او دا ستا خپل مال دی دا د حلال دا د قرآن شریف برکت دی دا مونږ چې الله نوم په ژبه دا د قرآن شریف برکت دی دا مونږ چې جنت والا جوړ یو جنت ته به ځو انشاءالله دا د قرآن شریف برکت دی د دوزخ نه خدای ساتلی یو دا د قرآن شریف برکت دی نو روڼ قرآن شریف دا د برکت کتاب که دا تلاوت کې په دې د خدای ثواب درکړي تلاوت کوئ په دې خپلو ماشومانو قرآن زده کې ښه او دا حافظان کې را بچي حفظ پې وکړې قسم په خدای دقه بچي چې د قرآن شریف تلاوت کې ستا دپاره د پیدې خبره جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی شرح الصدور د دې مړو په حالاتو کې هغه یو بزرګ واقع لیکي چې یو بزرګ په لاره پر مقبره روان چې بزرګانو ته کله کشف د دې مړو کشف ورته وشو نو دا مړي لګیا دي نینې راغونډې د جواب او یو کس بره په کرسۍ اوچت ناست دی نو دا بزرګ ته تپوس کې کرسۍ والا نه وی ملګري دا مړي سره راغونډې دا ملګري دی وی دا د دې رشته داران پسماندګان چې کوم ثوابونه دوی پسې رابخي تلاوت کوي یا لکه مثلا صدقه کوي نو دا هغه دې ثواب راغونډوي خو تا ته د نینو په شکل کې ښکاري وایي ستا څوک نشته چې ثواب در پسې وبخي ته خو بره په کرسۍ ناست دی وایي زما دې ته ساجد دی وایي ما پسې خو د ثوابونو دریاب او سیلاب را روان وایي هغه څنګه وي په زوی مې قرآن شریف یاد کړی دی حافظ هغه تلاوت کوي د زوی دې څه نوم دی دا ستاسو ما پلان کې د کوم کلي کې د زوی اوسېږي پلان کې دی دې لاره کلي د معلومات یې کړو هلته یې ولکې اومنتو مغه نوم چې ده ورته یاد کړی هغه حافظ و د قرآن شریف دوکاندار و قرآن به یې لوسته وایي ستا تلاوت قبول دی ښه وایي څنګه وایي ستا پلان په کشف ولیدي چې ما پسې دریاب را روان دی په زوی مې حفظ کړی
ویده دا قرآن شریف تلاوت کم کار رمان دا قرآن یاد کرده دا مدپس بیا پاگا علاقہ تا بیا غمڑی ولی دل نینی را گوندی پکش شکل ولی او دیم لگی علی نینی را گوندی بیا لکا تاچوی چی ما پسی دریاب را روان دی تا نینی سنگ گوندی بیا غل دریاب می بند شوی نیر بند ایده لا بیا معلوماتو کلاغا بچی وفات شوی چې دا کم بچی دا قرآن شریف تلاوت کئی تب قبر کی پروتے و دریاب سیلاب دا ثوابون مدر پسی در روان او دا بچی بده دا دی پخرائی پکارنا دا خپل بچی دا دی مازیگری دا کرکٹون نو ساتے قرآن شریف اللہ پاک زمون باستاسو دا ہدایت دا پارلو یا ذریعہ را نازلہ کردی دا اللہ قرآن شریف کی او دے فرمائی کہ دا قرآن ہدل للناس دے دا انسانانو دا پارا او بیا پیریانم دا انسانانو تابیری پا احکامو کے نو دا انسان او دا پیری دا دوارو دا پارا قرآن شریف دا ہدایت ذریعہ دا اللہ دے دا پارا قرآن دا نکلے دے کہ دا انسانانو پیریان پہ عملو کی او دا دے قرآن پا ذریعہ باندی دوی دا اللہ نزدیکت تا و دا اللہ رضا تا ورسی بیا کم خلقا چی پا دے قرآن حکیم باندی منگول اولا گئی او عمل پیو کی نو اللہ فرمائی ہدل للمتقین دا داغ انسان دا قرآن دا ہدایت دا وجنا دا غنا یعدل جوڑی گی چی غیتا دا متقین اوڑا ویلی کے گی متقین پا مسلمانانو کے دریر لوے درجے او دریر لوے پیمانے خلق دی دین لوے او بہتر درجہ و مرتبہ دا بلچانشت دا متقیانو دا قرآن شریف شروع اللہ دا متقیانو نکڑی دا او دا متقیانو صفت اللہ تعالیٰ پا قرآن شریف کی اول نمبر کے کڑی دے ذالک الكتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اللہ تعالیٰ دا قرآن شروع دوی نکڑی دا نو جے قرآن سرسوک نسبت قائم کی او عمل کیوں کی دغ انسان دا اللہ متقی جوڑائی رونو دا اللہ فضل دے دخو جکل سوچو کما او دے آیاتونو تا او دے احادیثو تا نظرو کما دا اللہ دیر لے شکری ادا کم شکر دے الحمدللہ چی من پروردگار اغا قوم پیدا کریو چی دا من تعلق دا حضور پاک مبارک من دے عظیم پیغمبر سرا او دا اللہ پا کتابونو کے عظیم کتاب سرا دے جاگیتا قرآن حکیم ہوئی قرآن شریف لا اللہ دیر خاصیتونو ورکڑی دا قرآن شریف دے جیبے تا چی منگا اگورو کنا چی پا جکم جبا کہ اللہ قرآن شریف نازل کرے دے چی اغیتا عربی ہوئی نو سارے حیران شی دا انجیل جبا او دا غرنگی دا تورات جبا نن پا مقدس مکنشتا تورات چی دے نو آغا جناب پا سوریانے جبا کیو انجیل پا عبرانے جبا کیو نن پا مقدس مکن عبرانی جبشتا و نسوریانی جبشتا حالانکہ ہم دا اللہ کتابونا او قرآن شریف ہم دا اللہ کتاب دے لیکن قرآن حکیم چی پا کم جبا کی نازل دے چاہیے تا عربی جبا ہوئی اگر جبل اللہ دون عزت و دون احترام ورکڑے دے چی سڑے خیران شو زمان پا دینی مدرسوں کے دا اول نشورون شی سلور کالا پینزا کالا شپک کالا عربی جبا طالبان ازدکائی صرف و تویدام دا عربی جبی دا ازدکر دا پارا یو زان لمضمون دے دیر کتابون علی پاکی نحو و توی قدیم عربی جبا ازدکی گی ادب عربی و توی باغیم عربی ازدکی گی بلاغت و فصاحت بیان و بدیع او معانی او دارنگ بیا نظم دا دی طول تعلق سسر دے دی سر دے چی عربی پیزدش نو سلور کالا پینزا کالا شپک کالا
زمون طالبان لګي او د قرآن شریف د جبې خدمت کوي چې هغه ژبه زده کړي د هغې قاعدې زده کړي د هغې قانون زده کړي او د هغې روانګي زده کړي چې په کومه ژبه کې الله قرآن شریف نازل کړی دی دا د عربۍ ژبې فضیلت دی خرنو دویمه خبره وپېژنه د عربۍ د ژبې الله دونه قدر پیدا کړی دی چې سړی مړ شي په دې ځنکدن کې دته الله عربي شروع کړي په قبر کې دته الله عربي شروع کړي قبر کې چې نکیر منکر درنه سوال کوي نو تا ته په پښتو کې نه وایي چې رب دې څوک دی ابا درته عربۍ کې وي من ربک رب دې څوک دی تا ته پښتو کې نه وایي چې پیغمبر دې څوک دی تا ته عربۍ کې وایي من نبیک تا ته عربۍ کې وایي ما دینک دین دې څه دی نو یو بوډا بابا مانه تپوس کو وی دا خو ستاسو نه زده کړي دي من ربک باندې خو پوهېږو چې رب دې څوک دی او ما دینک باندې پوهېږو چې دین دې څه دی خو دا جواب بیا په عربۍ کې څنګه کوي مونږ خو پکې غرق واله ځکه مونږ خو عربي نه راځي